فرضي کرښې ته نږدې د تور کاڼي په نوم دا بند چې د خوست پالشیرو تریزۍ ولسوالۍ کې موقعیت لري د دغه ولایت د موسمي خړونو او روانو سیندونو اکثره اوبه همدلته له ضایع کېدو وروسته پاکستان ته بهیږي. د دغه ولایت د اوسیدونکو په خبره که حکومت د اوبو د مدیریت په تړاو عملي ګامونه واخلي ممکنه ده چې په دې برخه کې له شته احتیاج خلاص شو. په خوست ولایت کې هم داسې ساحې موږ لرو چې که چېرته په دغو ساحو باندې کار وشي، لیدنه وشي، سروې وشي، نو نږدې ده چې په همدغو ساحو باندې به بندونه جوړ شي او دغو شاوخوا همداشان خصمشت ته به زیاته ګټه ترلاسه شي. نو په خوست ولایت کې هم اړتیا ده زیاته چې په دې برخه کې کار وشي. د ترکونې ساحه ده، همداسې نورې ساحې دي. په دې سره به د موږ د خلکو د یو به دغه ځمکه ډېره خړوبه شي، همداشان د برق په برخه کې چې یوه اړتیا ده دا به هم ورسره پوره شي. د کارپوهانو په باور په خوست کې د لویو بندونو د جوړېدو په برخه کې مناسب فرصتونه شته او که حکومت د خپلو اوبو د راګرځولو په تړاو اقدام وکړي د پراخې کرنیزې ځمکې د آبادۍ ترڅنګ د خوست سربیره ګاونډي ولایتونو هم د برېښنا په برخه کې په ځان بسیا کیدلی شي. نو هغه فشار چې په مرکزي حکومت باندې دی په دې برخه کې د خوست له ادرسه خوست خودکفا کیږي. کله چې خودکفا شو د مرکزي حکومت د مرکزي نظام هغه فشار کمیږي. نه تنها چې په خپله به دلته هغه تقاضاوې رفع شي د خوست د خلکو، ممکن د دغه زراعت د دغه صنعت نه د هیواد نورو ولایاتو ته موږ صادرات ولرو. دوی همدارا زیاتوي چې دا به د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې هم لوی بدلون ته زمینه برابره کړي. د کارپوهانو په خبره که حکومت په دې تړاو منظمه پالیسي رامنځته کړي د لویو برېښنا بندونو د جوړېدو له لارې ګڼو خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجاد، د مهارتونو د لوړېدا او بشري پانګې د زیاتوالي سربیره به دولت ته هم پراخې عایداتي سرچینې په لاس ورشي. کله چې بندونه جوړ شي، بندونه پانګونې ته زمینه مساعدوي، پانګونه راجلبوي چې دا صنعتي پراختیا ته وده ورکوي او د کاري فرصتونو رامنځته کولو له لارې اقتصادي وده رامنځته کیږي چې دا بیا کله چې کاري فرصتونه ایجاد شول، خلک په دندو وګمارل شول، نو دا عواید ترلاسه کوي او دولت بیا د دغو عواید څخه یوه ځانګړې مالیه ترلاسه کوي. په خوست کې د اوبو د مدیریت په تړاو دا غوښتنې داسې مهال رامخې ته کیږي چې د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم په دې برخه کې د سرپرست حکومت په جدي پاملرنې ټینګار کوي. د خوست د اوسیدونکو او همدې برخې د پوهانو په باور که حکومت په دغه ولایت کې د اوبو د مدیریت په تړاو ګامونه واخلي د پراخو کرنیزو ځمکو د آبادۍ ترڅنګ د برېښنا ستونزه هم ورسره هواریدلی شي.